د ټکنالوژي هغه پټ سرطان چې ډېر ژوندونه یې تباه کړه او ډېر ځان وژنې ته مجبوره کړه. نن به په سیکسټورشن خبرې وکړو. دا یو آنلاین جرم ده چې مجرم ستاسې د شخصي عکس او یا ویډیو په وسیله تاسو تهدیدوي تر څو له تاسو څخه په زور پیسې، جنسي غوښتنې او یا نور امتیازات ترلاسه کړي. هغوی پیري چې په افغاني ټولنه کې د یو چا د بدنامولو ګواښ د مرګ له ګواښ څخه هم بدتره ده. دا جرم اکثره په ټولنیز رسنیو کې پیل کیږي لکه فیسبوک، انسټاګرام، سنپ چات او ډېر وخت یې قربانیان ځوانان دي یا تر 18 کلو کم عمره او بې تجربې ځوانان او یا هغه خلک چې نوي په ټکنالوژي استعمالول شروع کوي. هغوی اکثره داسې کسان هم هدف ګرځي چې ځان یوازې احساسوي، د چا سره خبرې کول غواړي او یا احساساتي ملاتړ ته اړتیا لري. دا ستونزه په بېساري سرعت مخ په زیاتېدو ده. نن به موږ وګورو چې دا جرم له کومه ځایه سرچینه اخلي او څنګه مو په دام کې اچوي او په راتلونکي برخو کې به زه درسره هغه مشخص ګامونه شریک کړم چې څنګه ځان او د خپلې کورنۍ له دې خطر څخه ځان وساتئ. اوله ویډیو کې به یې وګورو چې د دې جرم شروع د کومه ځایه کیږي او دا مجرمان څنګه ستاسو باور ترلاسه کوي. ډېر خلک فکر کوي چې دا جرم ناڅاپه پیلېږي، خو حقیقت دا ده چې اکثره وخت مجرمان ډېر صبر لري او ورو ورو ستاسې باور ترلاسه کوي. ځینې وختونه دا پروسه اونۍ یا میاشتې وخت هم نیسي. اول ګام د یو دوستانه پیغامه شروع کړي. څوک چې ډېر ښکلی پروفایل عکس لري او یا هم په فیسبوک یا انسټاګرام کې ډېر زیات فالوورز لري مسیج درته کوي. هغه ممکن داسې وښیي چې ګواکې تاسې په کوم ګروپ کې لیدلي یاست یا مو پروفایل ورته ډېر ښه ښکاره سي. په دې مرحله کې صرف هغوی یوازې هدف دا دی چې تاسې ورته جواب ووایاست. ستاسې شاید په دې مرحله کې هېڅ شک ورته پیدا هم نه سي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي تر څو دوی تاسو ته سلام او کلام واستوي. په دومه مرحله کې د باور جوړول دي. وروسته مجرم هڅه کوي چې ستاسو لپاره یو مهم کس سي. هغه ممکن ځان داسې وښیي لکه یو ستاسو ښه ملګری یا یو استاد او یا مشاور دی یا داسې څوک چې ستا ستونزې درک کوي. هغه به داسې خبرې هم درته وکړي چې ته له نورو خلکو فرق لرې. زه احساس کوم چې ته یو رښتینی انسان یې. دلته هغوی تاسو ته خاص احساس درکوي. هغوی هره ورځ ستاسې حال اخلي. دا کار د دې لپاره کوي چې تاسې پرې عادت سئ، خصوصاً چې تاسو په ټکنالوژي نوې شروع کړې وي او یا ځوانان یاست نو تاسو عموماً کنجکاوه یاست او مسیجونو څخه خوند اخلئ. درېیمې احساساتي اړیکه جوړول دي. دا مرحله ډېره خطرناکه ده. مجرم هڅه کوي چې احساساتي اړیکې ستاسو سره جوړې کړي. هغه ممکن ستاسو ستاینه وکړي، تشویقي خبرې درته وکړي، داسې وښیي چې ستاسو ملاتړ کوي. ځینې وختونه به حتی داسې ووایي چې زه داسې احساس کوم لکه ته چې یوازینی زما ملګری، زه داسې احساس کوم لکه ته یوازینی کس یې چې ما درک کوې. دا کار د دې لپاره کیږي چې قرباني ځان خوندي او باورمند احساس کړي. کله چې تاسو دا واورئ ستاسې دفاعي سیستم کمزوری کیږي، خصوصاً هغه ورونه او خویندې چې ډېر کورني مشکلات لري، ځکه تاسو فکر کوئ چې یو داسې څوک مو موندلی چې ستاسو په څېر او تاسې درک کوي. څلورم د شخصي خبرو پیل ده. کله چې باور جوړ سي خبرې ورو ورو شخصي کیږي. ممکن داسې پوښتنې پیل سي چې ستا د ژوند په اړه یې، ستا د اړیکو په اړه یې، ستا شخصي احساساتو په اړه یې. کله چې باور جوړ سي خبرې له سلام او کلام څخه وځي. هغوی داسې پوښتنې پیلوي چې ستاسې په کورنۍ، ستاسو په تېرو غلطیو یا ستاسې په پټو رازونو پورې اړه لري. هغوی هڅه کوي چې ستاسو د ژوند تر ټولو اساسي نقطې پیدا کړي تر څو پر تاسو بیا وروسته برید وکړي. هغه وروسته ورو ورو خبرې رومانټیک یا نامناسبه هم سي. پنځم کې د شخصي عکس یا ویډیو غوښتنه ده. وروسته مجرم داسې غوښتنه کوي چې یو شخصي عکس راولېږه یا راځه یو خصوصي ویډیو کال وکړو. دا تر ټولو خطرناکه مرحله ده. مجرم به درته وایي زه پر تا پوره باور لرم، وګوره دا زما شخصي عکس دی، تر څو قرباني باور وکړي. خو په حقیقت کې به هغه عکس د ده نه وي بلکې د انټرنټ څخه به غلا سوی یا به په اي آی کې جوړ سوی. کله چې خپل جعلي عکس درولېږي تاسې په غیر ارادي ډول د اخلاقي فشار لاندې راځئ چې خپل عکس درولېږئ. دا هغه لحظه ده چې ستاسې په دام کې لویږئ. شپږم په دام کې لویدل دي. کله چې قرباني شخص عکس یا ویډیو ورواستوي ناڅاپه هر څه بدل سي. مجرم یو ګواښ کوونکی پیغام درولېږي. ما هر څه ثبت کړي دي او تاسو ته به یې سکرین شاټونه هم واستوي. که پیسې ورنه کړي زه به دا ستا کورنۍ او ملګرو ته واستوم او تر ډېرو به یې ستا د ملګرو او کورنۍ معلومات دمخه لږ کړی وي. دا هغه وخت دی چې سیکسټورشن پیل کیږي. د دې ترڅنګ د جنسي ناوړې ګټې اخیستنه مرحله هم شروع کیږي. خبره یوازې په پیسو نه ختمیږي. په افغانستان کې موږ داسې پیښې لرو چې مجرم د پیسو پر ځای جنسي غوښتنې هم غواړي. دا تر ټولو
خطرناک حالت دی. کله چې یو مجرم ستا په یو پټ عکس یا ویډیو ترلاسه کړي، هغه پیری شته تر فشار لاندې. هغه بیا داسې غوښتنې کوي لکه باید له ما سره وګورې، باید زما په خوښه عمل وکړې. که داسې ونه کړې، ستا عزت په بازار کې لیلام کړم. مجرم ستاسې له ویرې ګټه اخلي ترڅو تاسې یو داسې دام کې راکش کړي چې بیا ترې وتل ناممکن وي. هغوی پیري زموږ په ټولنه کې د یو چا د بدنامولو ګواښ له مرګ ګواښ څخه هم بدتره دی. په دې ویډیو کې موږ زده کړل چې مجرمان څنګه ستاسو باور ترلاسه کوي او خلک څنګه په سیکسټورشن کې ښکېلوي. په دوهمه برخه کې موږ دا زده کوو که څوک له دې حالت سره مخ سي نو څه وکړي او یا څنګه خپل اکاونټونه خوندي کړي او څنګه ځان له دې مجرمینو څخه وساتو.